अरियाना 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 हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना नश्ता मिसाल पटोल जिहां ता दुश्कुला वतना हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना तारा गवना बक उस्ता जुड़ी दू तजमन यो लास मो यौ कड़ई दे नुरस्ता बदे दू तजमन यो तारा गवना बक उस्ता जुड़ी दू तजमन यो लास मो यौ कड़ई दे नुरस्ता बदे दू तजमन यो दबला सूत बदे नपर दू زما وطنا د ملي تلویزیون لیدونکو سلامونه ستړي مشئ هیله ده دمګړۍ راته روغ رمټ د روغتیا په جامو به سمبال اوسئ قدرمنو دا ځل بیا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه د څلورم ځل فراغت مراسم درته په ځانګړې توګه وړاندې کوم غوښتنه ده تر پایه راسره د راپور لیدونکي پاتې شئ हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना मुश्ता मिसाल पटोल जिहां ता दुश्कुला वतना हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना हर खसम सोरा वादा वादे अरियाना वतना दश्त غرونا شایسته او جنتی فضاد هر سما امارت بند زیبا زیباد دشت غرونا شایسته او جنتی فضاد هر په شمال ختیځ زون مرکز کندوز ولایت کې د اسلامي پولیسو روزنیز مرکز چې د اسلامي امارت حاکمیت نه راپدی خوا د نظامیانو په روزنه بوخته تر دې دمه په زرګونه پولیس په مسلکي توګه ټولنې د امنیت په موخه وړاندې کړي دي چې تر ډیره بریده همدې روزنې د خلکو پولیسو ترمنځ واټن له منځه وړی د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز مسؤلینو چې نن یې د خپل څلورم ځل د 400 ډیرو پولیسو د فراغت په پار مراسمو ته خبرې کولې ووایي تر دې دمه یې له 10,000 څخه زیات مجاهدینو ته روزنه ورکړې او د پولیسو قوانین یې ورښودلي دي یک دوره کورس تعلیمات ابتدایی در مدیریت بخش ولایت کندوز طی 2 دوره با مقر کندک هفتم امن عامه دایر بعد از فراگیری دروس شرعی و مسلکی توسط اساتید محترم با کمیت 299 تن منصوبینشان فارغ شده اند. اکنون در مرحله فراغت دوره چهارم کورس تعلیمات ابتدایی 6 هفته‌ای ساتونکی ها قرار داریم. قبل از این نیز با تعداد 435 تن از دوره اول تعداد 477 تن از دوره دوم و با تعداد 442 تن مداومین از دوره سوم فارغ گردیده است. حالا با تعداد 478 تن مداومین بعد از سپری نمودن مدت 6 هفته تعلیمات و آموزش های مضامین شرعی اساسی مسلکی عملیاتی مطابق نصاب تعلیمی مع الخیر فارغ می شوند. قماندانی مرکز تربیوی پلیس ملی و اسلامی ولایت کندوز از آغاز فعالیت بعد از فتح و پیروزی امارت اسلامی افغانستان الا اکنون در مجموع با کمیت 7214 تن مداومین را از کورس‌های مختلف نوع 1 هفته‌ای، 10 روزه، 1 ماهه و 6 هفته‌ای به فراغت رسانده است. جا دارد در این راستا از زحمات بی‌دریغ معاون صاحبان تدریسی و اداری، عاملین صاحبان بخش‌ها که تحت سوق و اداره قماندان مرکز تعلیمی
در قسمت رفع نیازمندی‌های تعلیمی، لوجستیکی و طرح تطبیق پلان منظم آموزشی در مرکز تعلیمی و ایجاد صروف درسی مکلفیت و وظایف خویش را به وجه احسن رعایت نموده به پیش بردند. همچنان استادان محترم که در قسمت تدریس دروس زحمت کشیدند قدردانی می نمایم و در آخر فراغت شما مداومین را نیز برایتان شما مداومین را نیز برایتان مبارکباد عرض نموده از محضر رب العزت توفیق مزید برای خدمتگزاری رفاه و آسایش به ملت مظلوم این دیار افغان زمین خواهانم و من الله توفیق ژوندی دوی د افغانستان اسلامی امارات او د افغانستان د اسلامی امارات زعیم شیخ القرآن والحدیث والمجاهد مولوی هبة الله حفظه الله. په ورته مهال د کندوز پخوانی امنیه قماندان قاری بختیار معاص چې اوس په تازګۍ سره د میدان وردګو والي په توګه ګمارل شوی د اسلامي پولیسو اکاډمۍ له مسؤلینو یې د مجاهدینو د روزنې او مسلکي کېدو په پار منندویي وکړه. له فارغ شوو پولیسو غواړي چې ترلاسه کړي زده کړې د دندې پر مهال پلي کړي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې پولیس د ټولنې خدمتګار ده او یقینا چې دغه ولس ته موږ او زموږ د امارت مسؤلین بالخصوص د وزارت داخلي یعنی که موږ هر چیرته دا خبره کوو چې موږ امنیت راوستلی او زموږ په ښارونو کې په ولایاتو کې امنیت برقرار ده، که هغه شهرا دي، که هغه ولسوالۍ دي، که هغه مراکز دي، دا ټول موږ ستاسو په مټ او ستاسو په ډاډ باندې دا خبره کوو. که شهرا دي شپه ورځ زموږ او تاسې ولس تګ راتګ کوي او همدارنګه که اطراف دي که ښارونه دي دا ټول د تاسو په مټ باندې دغه امنیت راغلی او راځي. د موږ او تاسې ولس او دغه خلک چې په ارامه باندې خوبونه کوي، په ارامه باندې خوشحالۍ لمانځي، د محبت او د خوشحالۍ زندگی تیروي، دا ټول د تاسو برکت ده. ځکه موږ او تاسې د پولیسو دا دنده او دغه وظیفه ده چې شپه ورځ به سیارې ګزمې چیک پوینټونه گشت و گذار کوي چې هغه څه اصول او هغه درس ورکړی شوی هغه به خپل ولس او خپل ملت ته وړاندې کوي. د ما یوه هیله او تقاضا او امید د تاسو څخه دا ده د روزې مبارکه ورځ ده او د پنجشنبې ورځ هم ده او د تاسو د فراغت ورځ ده، تاسو به هم لرې ولایاتو ته انتقالوي. خبرې اوږدې کول نه غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده انما الاعمال بالنیات، دارمدار د اعمالو په نیت سره ده. نو تاسو څخه مې دغه هیله ده چې په دې نیت به تاسو خدمت کوئ چې زموږ او تاسې چې په دا 20 کاله جهادي بهیر کې موږ او تاسې دې ولس ته دا وعده ورکړې ده او دا مو شعار و دا مو هدف و چې موږ به اسلامي نظام راولو او خپل وطن او خپل ګران افغانستان به ساتو. نو تاسو په دغه نیت باندې چې زموږ او تاسې اسلامي نظام دائمه وساتلی سي او د موږ او تاسې محاکم د موږ او د تاسې شرعي نظام او د موږ او تاسې سرحدات وساتلی سي، په دغه نیت باندې دا وظیفه کوئ انشاءالله چې په افغانستان کې په هر کنج و کنار کې زموږ او تاسې مسؤلین دي، که هغه د محاکمو په برخه کې دي، که هغه په هر بخش کې دي، موږ او تاسو دپاره پوره حصه ده په هغه عباداتو کې. ځکه موږ او تاسو نیت به دا وي چې موږ د اسلامي نظام د بقا دپاره خدمت کوو او د موږ او تاسې دغه ولس
چې څومره په ارامه فضا باندې خپل عبادات کوي، خپل ژوند تېروي، خوشحاله زندګي تېروي، زموږ او تاسو په دغه عباداتو کې ورسره پوره حصه ده. نو د تاسو څخه مې دغه هیله ده چې په خپل ولس باندې په خپله وظیفه باندې هم سخت اوسیږي او هم نرم. سخت اوسېدل د هغه خلکو په مقابل کې چې هغه شوم اهداف د موږ او تاسې د نظام په هکله باندې ترسره کوي، د هغو په مقابل کې، د غلو په مقابل کې، د اختطافچیانو په مقابل کې سخت باید واوسیږي. او نرم هغه دا چې خپل ولس ته په خوږو الفاظو باندې او هغه څه مو چې زده کړي وي د خپلو استادانو څخه په هغه طریقه باندې د خپل خدمت خپل ولس ته وړاندې کوي. نو زموږ او تاسو کامیابي او زموږ او تاسو د نظام کامیابي به وي او ولس به بیا زموږ او تاسو څخه لکه څرنګه چې اوس خوشحاله ده. یقینا موږ وینو د تاسو دغه څلورمه دوره د فراغت موږ ته رامعلومیږي. موږ او تاسې 20 کاله د دې نظام څخه د ادارې څخه لرې پاتې سوي یو، په غرونو کې پاتې سوي یو، په جهادي بهیر یعنې دا 20 کاله جنګونه وو، لرې پاتې سوي د نظام څخه. اوس ورځ تر بلې د موږ او تاسې نظام یقینا په ښه کېدو او په مضبوط کېدو باندې ده. د موږ او تاسې په اول وار کې چې موږ او تاسې کارونو ته راغلو نظام مو یو رنګ و. اوس لله الحمد چې څنګه یعنې لازمه ده موږ او تاسو یعنې دغه دغه زده کړي دي، دغه درسونه مو زده کړل، دغه پولیسو هغه اصول مو زده کړل. په دې سره ولس یقینا ډېر خوشحاله ده. که هغه د چک پوینټ په برخه کې ده، که هغه د ګزمو په برخه کې ده، نو که هغه په هر بخش د پولیسو کې ده، نو ولس په دې باندې ډېر خوشحاله ده او موږ ته رامعلومیږي. نو د تاسو څخه مې دغه هیله ده چې دغه څه مو زده کړي وي په ښه طریقه باندې دغه خپل ولس ته وړاندې کړي. الله رب العزت دې د تاسو دغه زده کړې او دغه شپږ هفتې چې تاسو دلته دا زده کړه وکړه، الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه اجمل د حمید الله زوی د پنځم دا ځل د کندوز اکاډمۍ فراغت غونډې ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت د اسلامي پولیسو لوی مسؤل راغلی چې د خبرو پر مهال د پولیسو لپاره ښوونه او روزنه د اسلامي امارت لومړیتوب وباله. له مداومینو یې غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال د اسلامي ارزښتونو ته پوره پاملرنه وکړي. نو محترمو مجاهدینو ورونو، دا ملت په تاسو باندې اعتماد کړی، مشیران په تاسو باندې اعتماد کوي، قومندان د امنیه صاحب ده، د حوزې مسؤل ده، د تاسو په راس باندې یو مشر وي، دا په تاسو باندې اعتماد کوي چې زموږ ملت ته به تاوان څوک نه رسوي، ځکه یو سرباز د حفاظت لپاره ولاړ دی. زموږ د ملت مال به څوک نه لوټوي، ځکه یو سرباز ورته محافظ ولاړ ده. دې ملت ته داسې اطمینان موږ او تاسې باید ورکړو. ای ملته خپل کاروبار کوئ، تاسې د شپې خوب کوئ، پیره موږ در باندې کوو. تاسې د ارو ته پیسې وګټئ، پیره موږ در باندې کوو، مالونه مو موږ ساتو. دا ملت باید دومره اعتماد په ما په تا باندې پیدا کړي. 20 کاله دې ملت ما تا ته یو څه راکړي دي، نور باید ملت ته یو څه ورکړو، له ملت نه څه ونه غواړو. خو بلې خوا ته دښمن د تاسې له همیشه نرم دریځ نه بده استفاده کوي. مسلکي دې ته ویلی کېږي چې دوست او دښمن دا وپېژني، د تالاشۍ معیار وپېژني، اشخاص تشخیص کړلی شي، خو دښمن ته تاسې بیا سخت واوسېږئ. په چک پوینټ باندې ولاړ یې، خالي د یو چا په ږیره باندې، د یو چا په پټکي باندې، د یو چا په خوږې خبره باندې داسې مه کوئ چې موټر مو درولی نه وي او بیا لاس مرتبط کړي چې معافي راته کوه. موټر دې تالاشي کړی نه ده، څوک دې کتلي نه دي، معافي م ترې غواړي. معافي وغواړه په خپل ځای باندې چې دښمن دې تا له دغه لاابالیتوب نه یا دې تا له دې غفلت نه استفاده ونه کړي چې طالب او مجاهد ته په چک پوینټ باندې خوږه خبره وکړه چې به دې پرېږدي. نه، تالاشي مسلکي وکړئ، تالاشي چې تاسې د دې ملت کوئ،
دا ملت په سالمه تالاشي او په مسلکي تالاشي نه خبره کېږي. دا ملت وایي چې دا تالاشي د ما د حفاظت لپاره کوي، دا تالاشي د ما د عزت او د ما د مال د ما د ناموس د حفاظت لپاره کوي. نو افغان مسلمان مجاهد ملت په دې باندې نه خبره کېږي. بېځایه مه ځوروه، بېځایه مه تکلیفوه. کوم شی چې د تا صلاحیت او مسؤلیت نه وي په هغه کې کار مه کوه، هغه کې مداخله مه کوه. نو محترمو مجاهدینو ورونو، تاسې خپل ولایاتو ته ځئ، قومندانیو ته ځئ، حوزو ته ځئ، داسې کارکردګي وکړئ چې اثر مو معلوم شي چې دلته په روزنیز مرکز د کندوز کې په تاسې باندې خرچه کېدله د بیت المال مصارف. استادان، قومندان صاحب، معاون صاحبان دغه له تاسې سره 24 ګنټې مصروف وو. دا وخت خدای مه که عبث ولاړ نه شي. او په دغه اسلامي امارات راغلی دغه وخته تر دغه وخته پورې تقریبا 2000 نه پورته کسان موږ روزلي دي په عقیدتي او مسلکي درسو باندې. دا له 4 ولایتو راغلي وو: بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، او دوی تقریبا 6 هفتې زده کړې وکړې. 4مه دوره د مدامین نه چې دلته راغلي دي او 478 کسانو چې نن فارغه سو او خپلو مسؤلینو خپل ارګانو ته بیرته خپل خدمت وکړي انشاءالله. د ویناوالو له خبرو وروسته مداومینو ټیموار خپلې ترلاسه کړې روزنې راغلو مسؤلینو ته نندارې ته وړاندې کړې چې په ګډه یې دا برخه وینو. هر سیمه امارت بند زیبا زیبا ده، سپین بیرغونه دې رپېږي په هر خوا وطنه. قسم سور آباد آباد اریانا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه. نشته مثال په ټول جهان ستا د ښکلا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه. د پرمختګ په لور روان دي ستا بچان هیواد، تا بکړي سیال د ټول جهان افغانستان هیواد. د پرمختګ په لور روان دي ستا بچان هیواد، تا بکړي سیال د ټول جهان افغانستان هیواد. په فن هنر باندې سنبال بچان دي ستا وطن، قسم سور آباد آباد اریانا وطن، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطن. نشته مثال په ټول جهان ستا د ښکلا وطن، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطن، هر قسم سور آباد آباد. د مراسمو په پای شیبو کې د فارغ شوو مجاهدینو فراغت سندونه د مسؤلینو له لوري وویشل شو. د سپېڅلو شهیدانو او غازیانو کورې، د غیرتمنو مېړنیو افغانانو کورې، د سپېڅلو شهیدانو او غازیانو کورې، د غیرتمنو مېړنیو افغانانو کورې. رب دې ودان راته ساته د احمد شاه وطنه، قسم سور آباد آباد اریانا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه. نشته مثال په ټول جهان ستا د ښکلا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه. سره مینا له زړګي کوم جانان زما، د ښکلاګانو مجموعه افغانستان زما. تا سره مینا له زړګي کوم جانان زما، د ښکلاګانو مجموعه افغانستان زما. زه جهاد یار عبدالجلیل ویاړم پتا وطنه، قسم سور آباد آباد اریانا وطنه، هر قسم سور آباد آباد اریانا وطنه. نشته مثال په ټول
په دغه موږ چې دا 45 ورځې دلته تعلیم کړی دی الحمدلله ډېره نظامي زده کړې مو ترسره کړي دي زده کړې مو دي الحمدلله او الحمدلله د مخکني پرتله باندې موږ ډېر پیشرفت کړی دی انشاءالله دغسې تعلیم قدم جملستي قدم همدغسې زنجیري پولیس همدغسې پیرا د تلاشي په باره کې موږ ته ښه خوندور درسونه استادان راکړي دي موږ سره په ډېر همت او میړانه باندې دلته ګزاره کړې ده الحمدلله موږ خپل دغه درسونه دغه ټیکټکونه چې استادانو موږ ته راښول شپه ورځ مو کار کړی دي موږ په 45 ورځو کې دوغمره ځانونه الحمدلله چمتو او آماده کړي دي چې یو که چا 4 میاشتې یا 6 میاشتې تعلیم وکړي الحمدلله موږ په سوره به آماده نه سي او الحمدلله موږ دلته خپل نمایشات هم ورکړه د افغانستان 15 میلیونه خلک محمد زموږ تعلیم الحمدلله ویني او ټولو نړۍ ته چلنج ورکړو چې الحمدلله موږ داسې مجاهدین لرو چې تاسې په 6 میاشتې کې تعلیم وکړئ خو زموږ د 15 ورځو په تعلیم په سر کېدلی نه ساز الحمدلله په موږ کې وجدان غیرت و مخکې مو هم سنګر ډزولی اوس هم سنګر ډزو هم دفتر ډزو هم محراب ډزو الحمدلله موږ په هر بخش کې د تلاشي په بخش کې د پیرې په بخش کې د ګزمې په بخش کې همدغسې د ولچکولو د یو مجرم په بخش کې الحمدلله همدغسې د تعلیم قدم جملستي قدم همدغسې په ټولو دغه بخشو کې د عقیدتي درسو کې الحمدلله په ټولو کې الحمدلله موږ وارد یو پر 15 ورځو کې موږ پوره اعداد کړی دی جلالالدین فرزند معراج‌الدین مؤثر دوره دوم برای اخذ تصدیقنامه خود حاضر هستم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه اجمل د حمید الله زوی د 5م ټولګي محصل د خپل تصدیقنامې ته چمتو یم دلته موږ ته د 4 ولایتونو څخه مداومین راغلي وو دوی ته موږ مختلف درسونه ورکړل لکه چک فاین ګزمه عملیاتي درسونه او عملیاتي درسونه نظري او عملي هم ورکړل اسلحې درسونه هم ورکړل عملي او نظري د عقیدتي درسونه هم ورکړل داسې مختلف درسونه هم ورکړل په نصاب درسي کې چې راغلي وو هغه هم ټول ورکړل او د دوی سره موږ ډېره ښه ګزاره وکړله او په آینده کې چې شاګردان موږ ته راځي د نورو ولایتونو څخه هغې ته موږ هم په همداسې منظمه طریقه او په مسلکي طریقه درسونه ورکوو نو دوی ته خو دلته موږ ډېر مختلف او ښه درسونه ورکړل په مختلف ډول باندې دوی باید چې دې ځای نه لاړ شي دلته چې دوی ته موږ کوم درسونه ورکړي او کوم درسونه دوی یاد کړي دوی باید چې هلته لاړ شي د خپل ولس سره ښه ګزاره وکړي او امارت ته خدمت وکړي محترم مولوی عبدالغفور این جانب جلالالدین فرزند معراج‌الدین مؤثر دوره دوم برای اخذ تصدیقنامه خود حاضر هستم جهاز د ښکلا وطن هر خصم سوره باد باد اریانا وطن هر خصم سوره من دلته کوم مداومین چې مختلف زده کړې دوی کړي دي لکه چک پاینټونه سیار ثابت او ناګهاني چک پاینټونه تلاشي د کورونو تلاشي او همداسې گرفتاری د مشکوکو افرادو او روش او رفتار له خلکو سره دا دوی زده کړي دي د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو قرار راورسیدو د راپور د پای شیبو ته دا ځانګړی راپور چې په شمال ختیځ زون کې د اسلامي پولیسو د اکاډمۍ له 4مې دورې فراغت غونډې څخه درته چمتو او وړاندې شو تر بل او بیا ځانګړي راپور مو په لوی څښتن سپارم الله مو مل شه مستلق